د عمران خان خبره تیښته به کوي اخر کې هو د عمران خان خبره تیښته به کوي اخر کې. السلام علیکم ملګرو. نوید شعرونه ویل د عمران خان په باره کې ډېر ښکلي شعرونه ویل. تاسو هم دا راسره واورئ. مخکې ملګرو سره هم لازمي شعر کې د فټیا کارکونانو سره نوید ارماني نرخط کړی په دې شعرونو د عمران خان باره کې ویلي. تاسو هم واورئ، موږ به واورو. مخکې ملګرو سره لازمي شعري کې راځئ. دا چې د ظلم امتحان د نصدي مړه دا ستا په زړه ذهن کې غلا نه د نصدي مړه دا ستا په زړه ذهن کې غلا نه د نصدي مړه. د عمران خان خبره تیښته به کوي اخر کې هو د عمران خان خبره تیښته به کوي اخر کې هو هغه خبره چې رښتیا نه د نصدي مړه دا ستا په زړه ذهن کې غلا نه د نصدي مړه دا ستا په زړه ذهن کې غلا نه د نصدي مړه. نن د قاضي حکم نه جوړه د ډیران خزلا نن د قاضي حکم نه جوړه د ډیران خزلا د زورورتیا نه د نصدي مړه دا ستا په زړه ذهن کې غلا نه د نصدي مړه دا ستا په زړه ذهن کې غلا نه د نصدي مړه. غلطه وای ته ټکي راځه د خزانه مالک شاه غلطه وای ته ټکی رازا د خزانه مالک شاه دا ستا د سوچ لار خطا نه د نصدي مړه دا ستا په زړه ذهن کې غلا نه د نصدي مړه دا ستا په زړه ذهن کې غلا نه د نصدي مړه. یو دې تړلې بل لاس کې دې ټوپک ورکړې یو دې تړلې بل لاس کې دې ټوپک ورکړې شورو سډیرا ناروان د نصدي مړه دا ستا په زړه ذهن کې غلا نه د نصدي مړه. نوی د دومره قمقلان دي چې دا نه ګوري دوی نوی د دومره قمقلان دي چې دا نه ګوري دوی ولاړه خان سره دنیا نه د نصدي مړه دا ستا په زړه ذهن کې غلا نه د نصدي مړه دا ستا په زړه ذهن کې غلا نه د نصدي مړه. دا شعرونه واورئ د نوید نو د ښکلي شعرونه ویل د عمران خان باره کې ویلي. نو د عمران خان سره نوید څه بله مینه محبت کوي. نو داسې ښه لیډر وي نو هغه سره هر سړی څه مینه محبت کوي. نو دا شعرونه د عمران خان په هکله ویلي. نو دا د عمران خان سره دومره مینه محبت ساتي. څوک چې په حق وي څوک چې په سچ وي هغه سره هر سره مینه محبت کوي. هغه سره الله پاک هم راضي څوک په حق وي. نو عمران خان په جیل کې دی دومره خلکو سره دومره مینه محبت کوي. نوید ارماني ته ګوره څنګه بله ښکلي شعرونه ویلي. نو عمران خان په حق نو عمران خان په جیل کې دی. عمران خان وایي زه په جیل کې یم نو بهر څومره افرو ته ملابق ته بهر لاړ هم بهر نه ځي. نو ځکه چې عمران خان وایي زه به مرم په دې جیل پاکستان کې به مرم نو ما د جیله وباسي او که نه وباسي. د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. والسلام.